کسانو موږ سي مودې یو دی موږ ته مودې یو دی په خبر خو سره خلاصېږي دا مې راوله موږ دلته یو 120 موټره شاته په سر دي په کوشلاغ کې دا روډ ډېر جام دی دا مازې راشي خالي د موټر ناسترداش درګوزو دا زرګنجي پر روډ باندې د سیمې روډ ته ځان سمو چا زه ودرېږي بس موږ په طیب خپل ځان برابر یا پر ما د کوچې کوم میډیا ګروپ چې دی هغه وایي موږ پر ایرپورټ چرنګي ستاسو انتظار کوو ایرپورټ چرنګي نه او خو چرنګي دغه باندې د اخو پر روډ باندې چرنګي چې بس موږ زه بس خالد برکات بس موږ کوم ګرم رسېږ برابر کو خدای کړ میډیا کوم د کوټې حضرات چې ما سره رابطه کوي دا غو ته دا خاص دی چې تاسو ایرپورټ چرنګي تاسو ملاقات مو موږ سره د ډیرو خلکو د پېښور څخه ټولې لوري ودان موږ د واتس اپ ګروپ جوړ کړی دی موږ سره د بارډر خلکو په رابطه کې دي د پېښور خلک په رابطه کې دي زموږ نور کانوایان زموږ نور ملګري روان دي څوک د پېښور د خوا څوک د بارډر د خوا کلاسې پلاژ دا خوا چوکۍ حیدرآباد د دا ملګري موږ لره روان دي چې څوک په دې کار خیر کې ساخي د هغه ټولو کور ودان دا د ننګ ورځ ده دا د غیرت ورځ ده چې په دا ورځ غیرت ننګ وو په کومه ورځ ده کوو زما نوم حاجي محمد لال دی په کوم غبیزان په موږ کې قومونه نشته خالي میډیا والا زموږ څخه پوښتنه کوي چې معلومات کوي د همدانې در وشو په رسمیت زموږ مسلماني دوه توره ده زموږ لښکر هم دوه توره دی یا که نابودو یا که ناسته یا به راولو یا به ځانونه ختم کړو یا که نابودو یا که ناسته زموږ محمد اسحاق کمانډر ته وایي چې ځان راژر کړه ستا 100 کسه راورسوي ځان تاسو په خیر جوړ یاست ګرده تیار دي انشاءالله تعالی خیزي چوک باندې ملار دي د ایرپورټ سره ملار دي دنیا ګرده تیار دي دولت خان ما فهم نه ځانو سويستای ما موږ د میډیا په توسط سره دا خبره کوو چې دا چې موږ پر بلې شتمه سره چې د باچا هغه سره کوم پمپ دی د بازیانو پر دا پمپ موږ ولاړ یو که څوک ځانونه را رسوي ژر په ژر راورسوي موږ دلته برکات نفل کوو لمونځونه کوو بیا سفرانه لمونځ کوو روانګي ده چې څوک شاته پاتې دي د هغو ملګرو سره مې دا خواست دی چې ژر تر ژره د زموږ کانوایي ته ځان راورسوي وخت کم دی پر موږ فره روانه ده سفر غټ دی کوم ملګري چې شاته پاتې دي د هغو سره مدمانه دا ګزارش دی چې لږ راچسپانده سي موږ دلته لمونځونه د ماپښین کوو دغه باچا هغه د پمپ سره دی د هلته کانوایي ګرده ولاړ دي ملګري ولاړ دي نو په کار دا دی چې کوم ملګري شاته دي هغه د ژر تر ژره ځان راورسوي موږ دلته لمونځونه کوو د دې خوا د روانېږو مخته ملګري راته ولاړ دي نو بیا به د لښکر په صورت روانېږو یو جان مننه ټول ملګري درځئ خپل منځونه اودسونه کوو د هغه بعد روانېږو زما ورور دا چې د چا سره کنوینس ورنس نه هغه څنګه چم کوي دا زموږ واتساپ نمبر دی زموږ واتساپ نمبر باندې زموږ یو واتساپ نمبر جوړ کړی دی هغه موږ شیر کړی دی هغه واتساپ سره رابطه وکړي موږ ټول واتساپ یو ګروپ جوړ کړی دی پر هغه باندې موږ سره خلک رابطه کوي ان شاء الله ستا پر आवाज به اسنان بنگړي ماتي استا برکه نن ثابت اسپله دا مرکز مسلام هر خورکې چې دا مرکز مسلام راته کوي خوندو وا خالد بدرګا محتاج روشي ناس خالد راځي چې درځي سلام کې سفرانه منځه مسافرانه کیږي دا وخت تمام قومونه راځي چې د ورن پښتانه تمام قوم را ورسېدو بازای قوم پر لارې ولاړ دی لانګو قوم پر لارې ولاړ دی تمام قومونه عید وکړي بلوچانو ټلپنان دي بلوچانو مې عید وکړي چې موږ به ستاسو سره شانه به شانه بلوچ قوم هم پر زرګنجي باندې انتظار کوي ډېره زیاته نړۍ راوتلې ده د هر تمام قومونه راوتلي دي تاسو ته موږ ښکاره کړه چې یو زنانه سره د اصلي راوتلې وه چې زه بچی د رالي کېدو دپاره تاسو ته زه نه کښېنم چې زه بچی مې د خپل سړي سره راویستی نه دا وخت ډېر قومونه وعلیکم السلام څنګه بیدار خیریت صحت ښه خیریت قرار کرا
سره بدل نشي ماشاءالله ما دا یې خپل کار کې راوتل دي ماشاءالله د ناس په ماشاءالله نو سال اول د نورو ګران وروره اول څه تر پرته وکړه زبستا معلومه اتیکلا بلوچ صاحب موږ لپشینه څخه راووتو لپشین سره د کراچۍ پلا ژوب کلابدلا ګلستان ټول کسان رالو په دې کې ګډون وکړي قافله را روانه شوله په لار کې زموږ د راتګه باید سره کوټونه جوړ شوي دي چې هغه ګرځول شوي دي د هغوی انتظار دی نو انشاءالله د دې ځای څخه را روانېږو بازاري کوم په چشمه چوزه انتظار کوي او هغه تر لانګو کوم په بلوچانو کال دی هغه په لار انتظار کوي نو دا پر کسټم ولاړ دي نو تمام کومو دا د یووالي ښکاره کوي تر هڅه ته وایي نه کښېنو چې موږ دا بچي راوړي نه یو ماشاءالله دا کوم چې مادران خبرې کوي خالي اوټو په حاضرې اوس خو یو نه معلومه ده دلته خبره ودرېدله یو زنانې خورکۍ بنګړي مات کو اصلا راواستله راله یقینا نن هغه ټکټاکرانو یا هغه پر فیسبوک باندې غټ غټ خبرې کولې هغو ته نن خورکۍ هغه جواب ورکړي چې بس زما څه بل الفاظ نشته هغه خورکۍ یقینا نن له خپلې بچي بازیابۍ لپاره دا راووتله او راسره وله موږ ته ډېره شکریه نه څوک نشته راوتی دا چای ماته اوس په 17 خلک روان او دوه خو کولی شي دوه کولی شي دا ستا ویډیو خو شیرولی شي ستا ویډیو خو شیرولی شي صحیح خبره ده نړۍ ته ښکاره کولی چې ته ورته وګوره څو دنیا دلته ته وګوره اتي خانه ډېره مننه ډېره مننه خبره وکړه چې رکاوټ شوی دی جی ګران کتونکو میډیا یو ټاک شو اخبار کې ستاسو مخ ته اتیک ولو چشمه چوزی سو د دې علاقې سو نو دا وخت د سوالات حاجت کې د سوالات مسافرانه دا وخت ادا کیږي عبدالله ګلستان من ټوله یووالی لږ لاره دا اکثره لږ لاره باری ماما راورسېدم خیر دی باری ماما پریشاني مه کوئ خدای به خیر باری ماما څنګه بیداره خیله بیت برابر رسته تېرېږي میزه ډېر ممکن در سره محمد ته سلام دی سیبادري ته سلام دی مننه کور ولا باید دا د دې ورځې موږ د یووالي کوشش کوو بالکل موږ غواړو د پروګرام لا ساتل دا ځوانان ته څه پیغام لري موږ خو پیغام دغه دی راوتلی و زموږ یو خور ده د پېښور ده که د پېښور ده زموږ د دې ځای خور ده پښتنه ده وروره موږ پر خپله خور باندې سر ننګ ناموس یعنې هر څه موږ ورته تیار یو چې په موږ هر څه کېږي موږ حکومت ته هم دا پیغام دی او سرکار ته هم دا پیغام دی چې وروره زموږ سره په دې شي کې د پښتانه قام د یووالي مشر دولت خان ترین ګاډي ده درځي زیا کا زنده باد چلو رایډران سیونچیان ځوانان سیمان خیرو دارلو تیاری کوي مېلمانه ډېر در روان دي ویډیو په ګروپو کې شیر کړئ دا وخت د قافلې عزت وکړئ د قافلې پر لارې ستونې ورناوده کړئ د کوټې هوا مه راووځئ دا زرګنجي پر روډ پر کومه لار چې ورته سمیږي به راووځئ د دې قافلې استقبال زنده باد هغه د ځوانانو جوش جذبه نړۍ نن وکتل چې د پښین پښتنو اواز پورته کوي او تمام جنوبي پښتونخوا نه بیک پر وکړي ګډ شان سره سترګې در خلاصوم ورته ګورئ او دا شی دې دی دا ورځ د پاره دا د پوره لپاره نه دی دا ورځ لپاره یې کښېږدئ
نن صرف د پښتنه د نامو دا سیاست نه دی، دا د یو خورکۍ د یو بچي د بازیابۍ لپاره دا همت وګورئ، دا جدوجهد وګورئ، مشتاق خراس سولو راوځئ پښتنو، راوځئ پښتنو، ستاسو د ناموس ادرار څو پورې تیار یم. سلیمان خېلو دارالو مېلمستیا ټیټه کوي. شیر افغان، شیر جنوبي پښتونخوا دولت خان ترین په قیادت کې د خورکۍ د پښتانه ناموس د عزت پالونکی ځوان دولت خان ترین تمام قومونه د ده شانه به شانه، تمام قومونه نن د دولت خان سره ښکلي د مینې محبت، خلک کاروبارونه پرېښول، خلک بچیان پرېښول، خلک مندې پرېښولې، راووتو چې هر ځوان دا کاروبار شی پرېښود، ګولۍ اصله یې راواخیسته، اصله د دا ورځې شی ده، اصله د پښتانه ناموس و غیرت دی. په دغه ورځ غیرت وکړئ، په لارې باندې خلکو د دوی استقبال وکړئ او دوی د دوی حوصله افزایي وکړئ، د دوی ستونې او زما ستونې رانوند کړئ. چا مړه اخیستي دي الحمدلله، شلومبې، چای، چارجران، سامانونه ټول را روان دي. دا وخت احمد خیلان ځوانان سلیمان خېلو دارالو، دا د سلیمان خېلو جلال زی سلیمان خېل د موږ سره دی، شاهد را سره دی. سلیمان خېلو موږ دارالو، ما د ټولې د سلیمان خېلو غیرت ته سلام، د تمام اقوام دا کارترین اچکزی. دا د سلیمان خېل صاحب سره پر 25 کښېنستلو، غازي په ګاډۍ کې دی، چونکې کوریج پلیام کوو اور دوی د مې تمام چک پوسټونه ښکاره کړو. ری ابکاس، شیر بلوچستان، شیر جنوبي پښتونخوا، شیر افغان، دولت خان افغان، دا وخت د پښتانه د یووالي لپاره او د پښتانه د بچي د ناموس د خپل عزت لپاره و ټول پښتانه قام ته د غیرت ټبلیټ ورکوي. په چا ولګېدی، په چا نه ولګېدی، چې په چا ولګېدی هغه راووتو، چې په چا نه ولګېدو هغه کور ته دوه ایکس کوي. ویډیو شیر کوي په ګروپو کې، په دې نیت چې راتلی نه شي ویډیو شیر کوي. کوچناک خراس سولو، سملۍ له رسېږو اور سملۍ کلي باندې دا وخت یو د کوټې پښتنو د دې قافلې استقبال وکړي. دا لمرونه، دا ګرمي، دا ستړې د پښتون د ناموس د عزت لپاره دوی روان دي. دا سیاست نه دی، نه د سیاست جنګ دی، ده د قومو یووالی کړی دی، ده د قومو په خپله بچي خوا بده کړې ده، ده د قومو په خپل پړونې په عزت باندې خوا بده کړې ده. زه به نو ستوني ته ریس ورکړو وچ سوال جنګیالیان زنده‌باد، دغه غیرتیان ځوانان زنده‌باد، هر ځوان زنده‌باد، پوره جنوبي پښتونخوا زنده‌باد.
مارشن نیوز پښتانه کام आवाज د عوام आवाज د هر غریب आवाज د ولس आवाज د ناموس आवाज د غیرت आवाज د خورګي आवाज د جرګو आवाज د تعلیم आवाज د سیاست आवाज زما پښین هر وخت د خپل سیمې لپاره صف اول مې صف اول भाई 120 स्पीड से 120 स्पीड भाई اوس قسم در رسیږو په خدای کړي وو د دې قافلې استقبال وکړئ د دې قافلې استقبال وکړئ د دې قافلې حوصله افزایي وکړه په مقام راجک سره جنوبي پښتونخوا د دې قافلې حوصله افزایي وکړه د دې سپین ږیري همت ته وګورئ د ده بهادري اجراات وګورئ شیر بلوچستان شیر جنوبی پشتونخوا دولت خان دری اس اقدام کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں دولت خان دری ایک بچی کے بے آزادی کے لیے قوم کو جگایا 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا پورا ہونے پر نکل چکا کام جنوبی پشتونخوا جنوبی کوئٹہ پورے عوام نکل چکا ہے اپنے بچی کے بے آزادی کے لیے ہمت کا مظاہرہ کر رہے اس وقت اور اس وقت تمام اقوام بلکہ دنیا دیکھ رہی ہے دولت خان کے ساتھ دولت افغان کے ساتھ اس وقت پورا جنوبی پشتونخوا نے لبیک کر دیا اور جنوبی پشتونخوا کے نوجوانوں نے سر پر کفن باندھ کر اپنے نوجوان دولت خان کے قیادت میں اور ان کی بچی کے بے آزادی کے لیے پشتون کی ایک بچی اس وقت کچے ڈاکوں کی حراست میں ہے ان کے بے آزادی کے لیے عوام نے سر پر کفن باندھ کر کچے کے خلاف نکل چکے برداشت کرو نکل آیا کوئٹہ کی نوجوان نکل آیا کوئٹہ کی پشتون اب جیتے گا یہ عوام اور جیتے گا یہ بچی थोड़ी देर में कोयटा पहुंचने वाले हैं और दौलत खान په دې کې ګورئ د هر قوم ګلدسته موجوده دا یو ګلدسته ده د تمامو قومونو د هر قوم زه یو ځوان په دې کې شرکت کړی مشران سپین ږیرو ناموړو سپین ږیرو شرکت کړی بچیان کاروبار زموږ دا څه یې پرېښود دلته د پښتانه پر نامه باندې دوی د خپل اواز د ګلستان څخه زموږ ناموړی سپین ږیری حاجي احمدالله خان غبیزی صاحب محمد لال غبیزی صاحب موجوده دی چې هغه به موږ ته ووایي چې د څو همت وکړي او نور څو ملګري به پسې دي دا به موږ ته
السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. ستړي مستي ټول خدای مې راوله، خدای دې موږ ته پسه راکړي. موږ روان د پښتانه په ننګ د کږانو خپل یو تاریخ ژوندی کوو چې زموږ سره هندو ذات دونه تعصب ساتي، زموږ په ناموس کار لري. د دې سره موږ ډېر کار لرو، لږ کار نه لرو، ډېر کار لرو. موږ ګرځه لکه د احمدشاه خان و میرویس خان لښکر موږ هلته ځان ثبت کوو، راځو نه راتګ اراده نه لرو، نه په ښو ډوډۍ پسې روان یو، نه په پیسو پسې روان یو، نه په کاروبار پسې روان یو، نه د چا په دې پسې روان یو چې موږ ته په شراغلي ووایي. په شراغلي لا نه راته وایي. موږ خپل همت هر سړی چې د کوره راوتلی دی هغه د لسو کسو همتګری سړی دی. بس سلامونه مې پر وایه پر حاجي محمد عیسی کمانډر باندې. محمد عیسی وروره دا د محمد لال رابزی صاحب، جلال زی صاحب، سلیمان خیل جلال زی صاحب، ستانو حاجي عطاالله ورور. جلال زی څه ورته وایي؟ ان شاء الله روان موږ ان شاء الله خو د بچنه سګر ځوانان ان شاء الله شه په همت شه په بلغه باندې سلیمان خیل ته ورکړه موږ سلیمان خیل هم راوځي ان شاء الله. سلیمان خیل غیرتمند دي، زما ځان دي سلیمان خیل هغه ان شاء الله ټوټل راوځي یو بنې صفات که خدای کړو. تاسو معلوم پښین کلتور شاه کې یو سړی دغه طرف پورته کړی دورې نو د تورې شاه سلس کسه ولاړ تمام سلیمان خیل د تصاعد ورکړو. هغه سړی رایلا کوي چې بیا موږ ته ویډیو هم د ښکاره کړله. نن لاس نه نن ان شاء الله په زرګو وروځو. حاجي صاحب وایي زموږ د کم کسان کمانډران چې را روان د دې مخنیوی مه کوئ، دا رایلا کوي چې په موږ برس. حمله ورور څه پیغام؟ بس دغه پیغام دی وروره. موږ د کلاودله او د نوره کسه تقریبا 40 نفره راغلي یو، د وزیر په مشرۍ کې او ورسره بیا د دولت خان په مشرۍ کې روان یو. بالا خو توپک د کومې ورځې دپاره؟ توپک ته د هغې ورځې دپاره دی چې پر یو خور پر یو لور باندې ننګ ونه کړو، نو بیا به کله وکړو. توپک مې د هغې ورځې دپاره راخسېد، نو انشاءالله په خپل همت سره روان یو. چې دغه مسله دې ولې د خوب درتلی؟ نه راتلی حاجي صاحب ډېر زوری وکړي، یقیني ډېر زوری راباندې وکړي. ګرانو کتونکو دا سیاست نه ده، دا همت دی د پښتانه، دا غیرت دی د پښتانه. یقینا ستاسو ته به انشاءالله الله پرې یو قدم نیکي درکوي چې تاسو د خورکۍ هغه د اسلام خلاف کار کړی، هغه د لسو کالو کوچنی نکاح ورکوي، هغه د اسلام خلاف کار کړی. دلته موږ د اسلام پر نامه سر قربانوو، لیکن هغه کسان ته موږ وایي چیرې یاست، د اسلام دا وګر چیرې دی؟ نن باید د دې قافلې ساه جوړ سوي وای. وایي الله پاک به ته همت که، برکت کوونکی والا ذات زه یم، دا د الله وعده ده. نو دا یې راووتو همت که ځوانانو وکړي. نن سلا د دا ورځ دپاره ده، غیرت د دا ورځ دپاره ده. موږ سره به اکثر موجوده دی. بار تعارف ورته وکړه. السلام علیکم. زه خو محمد یوسف باکسر چې د پاکستان انټرنیشنل باکسر اوسېدلی یم، او دا ټیم په د خپلې خورزې پیس دا زموږ د پښتانه چې یو ننګ دی دا سیندیانو په قبضه کې اخیستی دی چې سر مې پیس ځي جان مالګر د تر دی قربانوو، خو لیکن دا بچی به راوړو ساعت د نورو دغه سره چې کومې دغه ناجایز یا د زموږ د خورکۍ سره کړي دي هغه تر ناجایز به په مشک کې هم دی خلک شته چې هلته بیا وکړو، بیا به راځو را ساعته دغه نه راځو. د کپیکي سپین ږیرو ضمانت وایم پر دا ځای باندې، هغه سپین ږیرو چې هغه د هغه ښځې پر عزت کې چلو چلوي چې دا ښځې څه کول یا څه کول. زما ولس زما جنوبي پښتونخوا د هغه ښځې کردار ته نه ګوري، هغه بچۍ ته ګوري. هر څه چې کول دا ټیم موږ چې کوچنۍ ماشومه ده د هغې په دغه پسې روان یو، هغه به د باتې خبرې دي باتې به بیا پر دې باندې دغه کوو. اوس چې دی اوس موږ د پښتانه عزت د بچاوېدو لپاره د ګرد د دنیا راوتلې د ځو د عزت را بچاوه. یقینا د تمام ګلدسته په اول کې ولاړ دی حاجي محمد لال غبیزی چې یقینا دې سپین ږیري وایي د سوارو ډیویانده کوي ولګیا دي خبرې کوي، لیکن دا طبعا سپین ږیري سته چې هغه د نیکه د بابا شمله اوچتوي. نن ستاسو توپک د دې خورکۍ لپاره راپورته کوي، د پښتانه قام لپاره راپورته کوي. چا درځي راځئ بله یو نوی درته کوم، سترګې وغوړوئ، سترګې روڼې که پښتونخوا تا ته زه اوس نوی در ښکاره کوم. بنګړي تسکلو زنانو پورته کې وسلې زموږ خورکۍ وګورئ پښتان قامه جنوبي پښتونخوا خورکۍ سره فاصلې
خورکیانو بنګړي تس کو وګورئ لور خور په کوم ځای کې ناسته ده ذلیله در په دره موږ ناست یې بنګړي مې په لاس کړي دي غیرت نسته قوه نسته نر نسته دا څنګه ژوند به موږ سبا کوو په کورو کې نن په کورو کې ژوند نشي تېرولی ښه دي چې لور به یې بغارې وي خور به بغارې وي مور به ذلیله وي دا موږ نسو کولی سړي راته وویل زه ځم زه به ستا په مخ کې ځم چې ته ځې سر قربانوې زه به ستا په مخ کې قرباني کوم یا به دا راوړو یا به سر قربانوو ډېرې زنانې پنډال د جلسو ښایسته کوي الله دې موږ ته توفیق راکړي ورونو عزیزانو السلام علیک دې وي همت وکړئ پښتنو بس د ماس الفاظ خلاص و دا د الفاظ خور ادا د دشمن د سیالۍ را روانه یم تعلق کوم ځای سره د خور خلاف دلار موږ ویلې یو ورځ به خوندې بنګړي غورځوي سلا به پورته کوي نن هغه بنګړي ستاسو مخ ته مات کړو غیرت نسته پر ورګلوي نسته پر خور نه کم کاري پر مور نه کم کاري پر تنداره ورېنداره باندې نه کم کاري بغیر په شا مرګ خو به یو وخت راځي د غیرت مرګ خوند کوي د شهادت مرګ خوند کوي مبارک خور کوي ګران کتونکو نن پښتانه کام موږ به ویل انشاءالله موږ به ځوانان ته ورتې به ټیکټاکران پاته سي اخري به خوندې راوځي بنګړي به ماته یې ستا بلل هغه نن یو خور ثابته کړه لیکن عبدالله خور نن ثابته کړه د خپل پښتني هغه دوی به ویله ملالۍ فلانه ملالۍ خور دغه ده نن د پښتانه ملاله دغه ده بېنظیره مې سهار ولیده د بېنظیرې تصویر مې ولیدی مال زه ځم د سره دا سړي ویل راځه مال زه ځم چې تمرې زه به ستا بدل خو به واخم شهادت خو یو وخت مرګ غواړم نو یو وخت به راځي نو خو نن یې ورځ ده نو په کومه ورځ یې غواړو یو ګام نه تر اوس په نر څه سره معلوم اوس معلوم اوس به ټیم څو سره معلوم چې مال کنجلي نه شو میلاو په نارینه وو کنجلي په نارینه وو نه شو میلاو دا سړي ته مې ویلې دي چې ما ته ګمان وسله وشی راکړه زه هلته ورپاسېږم خودکشي پر کوم خو منګرجلي به راولم خورې دولت خان ګس په کام کې څه یووالی یا دغه پیدا کړي چې د اواز یې پورته کړي و خود نر دی نر سړی خو ما ته یې لا غیرت راوستی نو نارینه به څنګه غیرت نه ما ویل انشاءالله نن به پر دې څنګه علي پر دا نجلۍ خور پر دا مور به څنګه علي نو زموږ خو یادې کلمې پلوه وړي دا خو دا چا لور نه ده نو دا خو زموږ لور ده نو زموږ زړه اوس زموږ کلمې درد کوي چې وایي اور هلته بلیږي چې ځای سوځي ډېر مننه خورکۍ ډېر مننه موږ ویلی چې دولت خان به یو وخت هغه همت کوي چې د ده پر اواز د ده پر ننګالیتوب به خوندې راوځي بنګړي به ماتوي سلا به پورته کوي دولت خانه خوندې در سره دي ځوانان در سره دي همت مه اړوه سپین ږیری در سره یو منټ اجی داسې انټرویو واخلي ماشومه نن چیرې ده مور یې نن چیرې ده موږ له پر دا غیرت نشي راخو چې غیرت راله راځي ځای ورکړي ورور ځای موټر ته سخور لمانځي په پر میډیا مې بدعالي شو خو مګر پر رښتیا میډیا نه څوک ناست د میډیا بدماشان یاست بس دولت لمانځي په کورو کې ناست کمانډان د ځان جوړ کړي دي پر رښتیا میډیا چیرې یاست ما اولې دلته
بس ما زه پر ورایګانو په کورنۍ کې غښتلي اثر یو د ځانه کمانډر جوړ کړی دغه ځای چیرې هسې مازې کو دې ورځې زه اوس سم فیلاره سوال جاني پاسر کا خورې په خلاصې مشکار دې ورونه ژوندي دي تر اوسه پورې نه زه تسکلو بنګړې پورته کې وسلې د کام یووالی پښتنه وزر ټول نن ما موبایل سره ورک چې چیر دی موبایل سره معلوم دی ما موبایل ورک زاده ما موبایل ورک نه ما وړې خور راوتلې وله د جنوبي پښتونخوا خور د غیرت توسته په لاس کې ګران کتونکو د جنوبي پښتونخوا خور کوي د ځوانانو د واده سره وکړه چې خوره تک شي نه موږ به دا راوړو نو اوس موږ حکومت د دې ښځې د غیرت څخه شرم وکړي هغه خلکو ته وایي دا خوندې په موږ دا ترنځایریږي راسي له بدیانې پرېږدو له مړې پرېږدو په موږ خوندې دا ترنځایریږي لکه نن چې په یوه خورکۍ پسې زنانه راوتلې ده موږ څوک وزنو راسي نه به سره وزنو د یووالي دغه وکړي ګوره نن په یوه خورکۍ دومره خوا به دې دومره ولس راوتلي ده دومره سلاوس راوتلي چې هر ور په سر هم دغه ترن لاس کښېږدو هر کام خپل کام وبولو دغه ته نن پر یوه ځای راووځو دغه ترن نړۍ دنیا غوټ ته کتور ته دا ښکاره کړو چې موږ یو یو نن دا سپین ږیرې دا همتګره سپین ږیرې د موږ سره دي دا زموږ وژه دي نن خوندې زموږ وژه دي خوند بنګړي مات کړو ټیک ټاکرانو اولو څوړې مو پرېښولې یا هغه د فیسبوک یو بل تربور ته دمکۍ والا نن دې خور راوتلې وله نن دې خور سلا راخستې وله نن دې خور روانه وله د خورکۍ د لګېدو دپاره دا ستا غټ موټران دا غټ سلاوي موږ څه کوو نن باید راوځي حکومت ته ورکړه دا ځوانانو ته انشاءالله په سپیاول بغیر تنخوا دا راوتلي دي نه تنخوا ستا نه شی ستا په سر یې کفن تړلی دي ورکړه دا به په سپیاول کې د وطن دپاره او د عزت دپاره په سپیاول کې به دا ټول نوجوانان ولاړ دي نو موږ یقینا دولت دغه خورکۍ سره ډېره معافي واخیستله ډېره وځړاوئ او هغې ته یې رخصت ورکړئ چې ستا وروڼه نه راځي خو هغه بل حال په خپل ضد باندې اوس هم ده چې وایي زه د خپل سړي سره ځم تر هغه ساعته نه راځم چې زما سړی ځي زه به هم ځم نه سپین ږیرې چې مرګ دوی ته پر قدم قدم مرګ دی خو لیکن دوی ټوله هغه ریټ کراس کورالو اجي په یوه خورکۍ موږ دومره خوابدي کېږي او په یوه بچي په ناموس په پړون راسې ورورولي وکړو راسې یو بل ته لاس د هغه د کور خو موږ دومره ټینګان ته ملګر ده زه خپله په کمانډر مشوره ما نوم د ځانه واړوئ ما نوم صاحب جان دی خبره واره هغه مو واړوئ دا زما کور ولاته ما ته سهار ویل ول ولاکه پاڅم دلته ما کیسه ولم بیا پیریا کول دا ما ته څه کوې ویل ول بس که ته مړ کېدې زه به مړه شم نو دلته ډېر خلک ونه تلله موږ چې وځنډېدو په دا ول موږ وختي لا راغلي وای نو موږ په دا وجه وځنډې په دې ورته نه پاتې ما نه پاتې راځه بس راځه بالکل خواست کوو موږ راسې لاس په لاس کې ورکړو راسې لکه نن چې یو راوس دا ترنګ یوسو نو خو یو چې زه دغه پښتنو ته وایم ګډه به سره اوس خو نن نه پارټۍ شته نه فنډ شته نه دلته کمپرستي شته یو شی نشته خو ظلم شوی دی ګډه پښتانه یې ګډه به هلته ځو موږ چېرته روان خپل تیل مې دي خپله محصله ده خپل موټر دی دا خپل نفر سره دی زما څه ګټه پکښې ده په هغه مسلمانه کښنې ماشومه بېولې ده په هغه غیرات باندې په خدای چې خبر شوی یم ولکه مځکې یا خورکۍ رنداره بیده شوې یا ته بیده شوی چې دا کیسه مې اورېده د کومه خوا ده برای ما ته ویل او نیول به دې په زه ناست ورته ویل نه بېدېږم ما زه د موبایل ګورم ودرې راډر کوي دا کوي نیمه شپه ګډه شپه موږ دې روژه نیول برای روژه نه ونیول
نن روژه نیوله، نن یې روژه خورکۍ نه ونیوله، د خپلې بچي له خپل ناموس له خپل عزت له خپل پړونې تحفظ دپاره ماتې کو بنګړي پورته کسله راووتله د پښتانه قام په غیرت هغه غیرتو خلکو ته نن راسې د دې خورکۍ له جذباته څخه همت وکړئ، مظاهره وکړئ. راغلي هر سپین ږیري د هر سپین ږیري قدر کوه. الله وایي د سپین ږیري قدر وکړئ. محمد علیه السلام وایي د سپین ږیري قدر وکړئ. موږ باید د محمد علیه السلام هره خبره ونه سپین ږیري په کور کښې نه وو، ځوانان راووځ او راوتلي ځوانان له پکار دی چې خلک همت سره وکړي وراوځي د شکم چې دی هغه ورپرې کړي. دا ساه راوتلي دي دې شپې ولې ده دوی د اډر په انتظار وو. نو نن کومه نازیه چې هغه تاسو ولیدلو په سپیاول کې دا سپین ږیري درېدلي بیا ځوانان درېدلي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتانه وایي دنیا را وخت تر ځان قربان کړه، ځان وخت تر ننګ و ناموس قربان کړه. دنیا را وخت تر ننګ و ناموس قربان کړه. نو نن موږ د ننګ ورځ ده، نن موږ د ناموس ورځ ده. باید چې نن موږ همت وکړو، نه اختر ته وګورو، نه اولاد ته وګورو، نه کاروبار ته وګورو. هر سړی بیا ست هر سړی بیا بلنې باید چې همت وکړي. چا کوم وخت کې دی هغه باید چې خپل همت وکړي او راووځي. دلته نو روشنه نه چې بلنه روشنه خو نه ده، نو ګوره بیا هم خامخا څوک سوی څوک سوی باید چې همت وکړو، نه اختر ته وګورو. بیا ست بالکل خپله راوتلی دا د بیا ست ورځ ده، د ست ورځ اذان دی انشاءالله د نور ویډیو سره ځو. اذان ډېره مننه ستړی وځو بل موبایل. دوستانو صدیقي یم دا وخت راورسېدو، سمګلۍ ته نږدې یو. ګاډیانو پېټرول ډکوي، موټرسایکلان پېټرول ډکوي. دا وخت چې دی تمام قومو یووالی وکړي. دا سایل نه څه تکلیف نه ټینشن ما زه ویډیو دا غدي ځوانانو همت وکړي. دولت خان ترين سي د یوالي کوشش ته کومو یوالي وکړي. اصله د نن ورځ زیوار ده، اصله د نن ورځ دغه دی تر بروت اصله مګر زیراسي نن توپک تحفظ د خورکی تحفظ پکو. نوجوانانو نن دولت افغان د ټول کام دا د وی خورکی مسله نه ده، د ټول کام مسله ده. یقینا ستاسو جذبات السلام دي، ستاسو همت السلام دي. دولت خان دا وخت پیغام ورکړي. پیغام دغه دی د دې چې راتیر سي د بایکو کمپنی موږ ولاړو. زموږ کاروان تقریبا نیم کاروان د مرسته پته سوی د شلاغ باندې لګنان پساو دي. ټول ملګری دي چې د ګلستان خوا دي، که د ژوب خوا دي، که د مسلمبار خوا دي، که پښین دي، که چمن دي. بس دغه بایکو په موږ نیمه غنټه د ولاړ بیا د پروسه روانګي د کمپلای کړو. ملګری ځان اور کلاسي پلا والا ټل پلان ورور دای مر په بایکو پمپ د چې چراتیر سي پر دا به د ولس ولا بلېلی سره نږدې بس بلېلی ته ټچ. تاسو ویلدلو خلک ډیر په مینه په محبت سره استقبال وکړي او دا خلک کور ودان چې په مرسته دعاګانې کوي او دغه ځوانان کور ودان چې په سره کپونونه تړلې دي ورته وګورئ. جنوبي پښتونخوا نن دا ثابته کړه، جنوبي پښتونخوا نن دا ثابته کړه چې موږ یووالی لرو او موږ د خپل نیکه شمله چې دغه اوچته ساتو. دا وخت د کام ځوانانو د خپلو غټ غټ شانو سره جسر دولت خان موږ هغه کار نه کوو، د ریاست کار دی هغه موږ نه کوو. ریاست مو د باندې گزارش شي چې موږ ته نور شان لري راکړي، موږ ته شان راکړي. و د ریاست د ازما مور د ریاست مور ده. جی د اف سی میجر خورم لري، مورم لري، ډي سی ام لري، کرنل ام لري، میجر ام لري، وزیر اعظم ام لري، صدر ام لري. دا د ګور د مور د ګور د خور ده. او تاسو بچا لري کوي مان نه کړی ستیر استاد الله پاک تاسو بچا سره دغه کار وکړي. چار ضرورت د مسلمانانو سره دولت خان ترين سات ورکړي. د کوټي عوام باید استقبال وکړي په مینه په محبت سره راسي استقبال وکړي. کام راوتلی دي، ولس راوتلی دي، ګاډیانې د راورسېدلې، ځوانان روان دي. کلاسي پلا صفوي پهلوانه صفوي دولت خان دولت زنده آباد. دا غیر سیاسي کار دی، د یوالي دا د ټول پښتانه کار دی، دا د ټول پښتانه د عزت خبره ده، د ټول پښتانه د عزت خبره ده. دولت خان زنده آباد. دا ځوانان چې ټول ځوانان زنده آباد چې دولت خان چې کوم کار په مخ اخیستی دی موږ د ده ډېره غټه شکریا ادا کوو. جګران کتونکو ځوانان دي ګرد راوتلي دي. یقیني دا د
تیار یې بالکل تیار یو ګرد پښتون په جذبه راوتلی دی د احمدشاه بابا تاریخ به ژوندی کوو زنده‌باد دولت خان زنده‌باد جنوبي پښتانه ګرده پښتونخوا ګرده پښتانه زنده‌باد ګرده زنده‌باد هر قوم زنده‌باد ټبر هر قام زنده‌باد دا وخت ویګنان چې د هغه را پر لارې دي را رسېږي دولت خان یو شعر کوي شعر جنوبي پښتونخوا شعران د راوتلي دي شعران راوتلي دي یو ملا دلته ما ویل دی یو عالم دا مولوي صاحب څه پوښتنه کوو السلام علیکم مولوي صاحب وعلیکم السلام څنګه یې بیداره خیریت څه پیغام ورکوې دا پیغام ورکوو چې روان یو فی سبیل الله د خپلې بچي قدر کوو د مسلمانۍ قدر کوو تواشه د مسلمانانو قدر کوو دا پر موږ حق لري دا پر موږ فرض ده باید نور علما کرام هم نه راوتلي مولوي صاحب ډېر راوتلي دی چا لوګوچې تړلي چرګه تړلي ما یې لوګوچې تړلي زه پخوانی سړی د بوټونو شکنده وکړو نه کړم ډېره مننه نعره تکبیر نعره تکبیر جنوبي پښتونخوا د پښتنو ځوانانو ولوله جذبه زنده‌باد وروره چټنان مه راکوئ چټنان مه راکوئ موږ پر بایکوپ هم دا د ډیچې سره راتېر شئ په دا ځای انتظار کوو دا د ځوانانو ورسېدلو موټرسایکلان دي سیونټیان دي دولت څخه زموږ یوه کوچنۍ غوښتنه کوو دولت خانه تی ډېر په سپیډ یې څه سیونټیانې دي چې تی دا ته لږ لږ روک روک ځئ سی به ډېره مهرباني ډېر سپیډ 120 کې را روان واست هلته ملګري پر مخ باندې موږ سره ډېر غټ کاروانونه ولاړ دي جی جی ولې یو شی موږ ولاړ دي ګډ راشي بیا ځو د دې په انتظار سیونټیان والا چې پر لار دی الله مې راورسوئ ډېر ځوانان پسې وو خو دلته دوی په سپیډو همت مه راوئ نن د خورکۍ خبره ده نن د پړوني د عزت خبره ده نن د پښتانه د ناموس خبره ده شعر جنوبي پښتونخوا دولت خان ترین دولت خان افغان چې هغه وایي دا ټیم زه افغان کوم پنځه کوي راځه خبره دا خبره د ټول ځوانان تیم دا پیغام دی چې راوتلي په غیرت سره راوتلي په ایمانداري سره راوتلي د پښتانه دپاره موږ تاسې به غیرت کوو دغه به کوو ټوپکان سکلان ریکټان هر څه چې مې راوړي د هر انقلاب څه به کار اخلو کم وخت چې موږ تاسې د دښمن کېږو موټران څه دغه موبایل بیا وروره که مینونه شیخ یا دغه شیخ که موږ تاسې ته کمین نیول سوي ډېر پام فکر به کوو خالي د سلا پر نامه نه سیسم خالي سلا راخسې ده دغه هم راخسې ټلیفون زما وروره موږ دا بایکوپ هم باندې ټلیفون مه راکوئ خواست زما ورونو دوستانو دا وخت ټول نوجوانان ولوله جذبه د جنوبي پښتونخوا ټول اقوام پښتانه دا وخت راوتلي دي او یقینا که په نن په سر تړلي دي نن د عزت د ناموس د یووالي خبره ده نن د پښتانه کام د یووالي او دا سیاسي جنګ نه دی خلک په سیاست کې اورپوی قربانوي خلک په سیاست کې ټیم ورکوي خو نن له یو خورکۍ یو بچی لپاره راووځئ بیا مې منم نن غټ توپکان راواخلي نن غټ شیان راواخلي لکه دغه چې راخیستو دا د کوټ پر روډ ولاړې ورور ډیچس چې راتېر ځي په دا ځای ولاړې راس بایکوپ هم سره ولاړې دا د جوانان ګلستان ژوب کلاسیفلا تمام جنوبي پښتونخوا راوتلې ده او یقینا ویډیو په ګروپو کې شیر کړئ راځئ چې چیرې که کوم ځای رکاوټ کال کولی شئ کوم ځای رکاوټ دی رکاوټ ځای شته دولته ځای رکاوټ ملګري شته شاید څه ګرځولي دي زموږ قافلې ملګري دغه ځای بند پر کوم ځای چې د ګاډۍ درېدلې دي دا زموږ قافله چې دغه نیمایي کله موږ ګاډیان درولي شاته هغه ځای چې ګاډۍ ولاړې دولت خان وایي پر دغه ځای ګاډۍ بندې کړي بس هغه روډ بند کړي دا هم ستې همت دی دا هم ستې دغه چې بار هغه راسي لږ اطلاع راسي دا د وروره روډونه بند سو لارې ونیول سولې دولت خان قافله چې دا هغه سره منتشر کوي د دوی خلک سره منتشر کوي قافله یې وردرولې ده شاته دا وخت موږ د کوټ پر روډ باندې انتظار کوو او د خلکو څخه دا اپیل کوو چې د دې قافله حق استقبال وکړي ته جګې لږ خو راشاته شو موبایل شاته د دې قافلې چې دوی ستاینه وکړي استقبال وکړي او سات ورکړي نن دولت وایي حکومت ته موږ ته غټ شیان راکړه
که موږ دا جنګ نه در وګاټي موږ نه راځو ګرځه کور ته نو ستې دي وایي قسم چې موږ ته په غټ شیان نه راکوئ او موږ سره موږ دی راووتو د همت قدم یې وکړي اوس نو حکومت ته پکار دی چې ریاست زموږ سات راکړي او غټ سامانونه راکړي او موږ په شا نه راځو دا ګور د ځوانانو د همت کړی دی د هغه ځای په سیونټیانو په سکوټرانو چې سات نه درلود هغه غیرت راوړي دولت خانه د کافي ډېر موټران چې دي پر چک پوسټ باندې درولي دي هغو ته څه پیغام لري؟ هغو ته دغه پیغام دی چې پر هغه ځای باندې موټران دغه کوي مخابرې کار څه کوي که نه ورته کوي هغو سره مخابرې هغو سره هغه ته وایه میسج چې موږ ته وکړو ته پر هغه ځای باندې دغه چک پوسټ باندې موټران څه چایبیانې وکاږي دلته پر روډ باندې به ضرور بند کړي دی 100 کیلو کوي مې دا خورای لګوي صحیح ګران کتونکو رکاوټونه جوړ سولو د دولت خان ترین قافله نیمه ګاډیان چې دغه حکومت ودرولې او رکاوټونه شروع دي نور چې کم خلک نزدې دي ځان راځي بایکو پم باندې ولاړ د عثمانیه رستورانت مخ ته ولاړ پر بایپاس د کوټ پر بایپاس دی د عثمانیه رستورانت د ډیچې په دامین ډبل روډ ته جوړیږي دا ملک نیم بازی د کورس ودی خواته پر دا ځای ولاړ اور دا وخت دا عوام ځوانان ډېر وتلي دي شاته دي ګاډیانې دي زموږ ګاډیانې مې ودرېدلې او د پسې د خواص کو چا ګاډیانې رایله کې ټول حکومت موږ دا وایي چې دا د یو کوم خبره نه ده دا د پښتانه په سطح خبره ده دا داسې نه چې خالیا څوکزی یا نورزی یا ترین یا بل کوم داسې دا د ټوله پښتانه په سطح خبره ده ټوله راوځي په غیرت سره راوځي په میړانه سره راوځي ودرېږي په رښتیا ودرېږي موږ ټوله په رښتیا ولاړ یو انشاءالله نو غیرت وکړي نن د غیرت ورځ ده د ننګ ورځ ده د پښتانه د ننګ ورځ اجي صاحب څه وایي اجي صاحب را مخته کې د سپینجری قدر وکړي لږ لیکن زه د دولت خان سره راوتلم په غیرت باندې راوتلم د ناموس هم سبا دا کار کوي نن د بل ناموس په خالي لاس راوتلم زم درا پورې راځم هم نشي دولت خان ناقلیني زه نه راځم کور ودان او مزدور مشر سره یو راوځي دغه د غیرت او د ننګ ځای دی دولت کم آرډر کوي کم اختر مالته تیر دی په کچا کې هم ناراضو کم میاسو ک کالو د سر په سودا راوتلی دا د نامه کار نه دی دا زموږ د ناموس د غیرت کار دی راوځي مرګور راوځي دغه ورځ څه ټیم به غیرت کوي په کورو درننه وتلاته د غیرت نه درېږي د پښتانه د تاریخ څخه وشرمېږي هغه مو وشرموي ډېره مننه دا د تمام قومو سپینږیري ځوانانو همت وکړي دولت خان سره راووتو نن د پښتانه بچي نن مستاسو بچي چې دا هغه د اسلام خلاف هم کار دی زموږ ډېر ملګري پر لارې سره منته دغه کړي دي داسې نارو همت جراحت بهادري راووتو ځوانان به یې د دې قافلې استقبال وکړي د بچي اوس د عزت سودا سوې ده ستاسو بچي د بل چا لپاره دا وخت ډېر مهم جاري دی خیریت ستاسو کار سم روان ډېر مهرباني موټروي پولیس چې په خدمات کې لګیا دي هغه هم راغلو پوښتنه یې وکړه چې مشکل خو به نه نو یقینا د دې قافلې ته هر ځوان وکتل دا د ځوانان راتګ شروع دی لوی اعلی مې راوله کوم ځای سره راغلس کوټ سره راورتس مننه مهرباني ډېر دا د کوټ ملګري دا راورسېدو اطلاق خان سره راورسېداست ستا نوم په سر دې کبر ورته تړلی کاکوځی سن په اخلاص څو ملګري در سره دي پر لارې خو به مشکل نه و پر لارې یو مشکل نه و د کوچلاغ سره ووځي درولې موږ نه ورته ودرېدو ښه ستا نوم کوري مدان چې راوتلی یاست یو جان منن یقینا نن د پښتانه قام د بچي خلاص دا چې څه وایي یاره بس انشاءالله روان یو خدای به خیر کړي انشاءالله خیر دی ملګري روان دي بس یې څه پرې ولاړ سره زون شوی دا یو موټر عرضه حکومت لري دغه څه مشکل جوړ کړی دی موږ هم به دغه انتظار کوو شی نشته ځو چې ګر دا ځای پرې ولاړ چې برابر انشاءالله خبرې برابرې کوي ای ځوانان چې 70 درلوده سین نه د غیرت راځي خلک یو الک موږ راواخسي کسان د سورګه وشکې لا یو ماخ سره بوزي توپک عمر سره او پر موټر سایکل مو بیا مې راواخسي د دې ځای مې راوړي نو ان شاء الله د دې دی
ډیره مهرباني ډیره ډیره ملګری دی تقریبا ان شاء الله نور د شي نشته عبدالله خان سره لاس الله خان عبدالله خان ملګری دی راورسېد وروره دغه یووالی دی ګوره دغه یووالی دی دا د یووالي یو نښاني موږ ته ښکاره کوو زموږ د ویډیو مقصد د یووالي نښاني د یووالي نښاني دا ده چې په یوه بچي الحمدلله موږ په پړوني لا خوا بدو دا خو بچی ده چې زموږ پړونی څوک ویسي انشاءالله دا کوم بیا که چیرې زموږ پړونی چا بیوړیم به دغه ترنګ راوځو بالکل به راوځو قیمت به راوځو قیامت به راوځو دا صدقې به تقسیم ته نه ګورو یا هېڅ شي ته نه ګورو و دې ته موږ تیار یو مر وخت به تیار ډېره مننه کاکوزی کام دا وخت راورسېدی قافله دا وخت په کچلاغ کې د کلا سیف الله او د مسلم باغ ملګرو ته انتظار کوي خلک را روان دي او بل نیمه قافله د کچلاغ اف سي چک پوسټ باندې رکاب شوې ده نو دولت خان ترین دا پیغام جاری کړی ده کوم خلک اف سي چک پوسټ باندې دا وخت درول شوي دي هغه د احتجاج وکړي کلک احتجاج دی وکړي او ځان د اف سي چک پوسټ راپاس کړي هغه ته دغه پیغام دي چې په هغه ځای باندې موټران دغه کې مخابره کار څه کوي نو څه کوي هغه سره مخابره هغه ته وایي میسج چې نو څه وکړي ته په هغه ځای باندې دغه چک پوسټ باندې موټران څه چای باندې وکړي دا په روز باندې ضرور باندې زه دای څو کله کوي مې دا خورای ده صحیح دا وتلی د سره دی په سپیاول کې دولت خان افغان سره د پښتانه خور به عذابۍ لپاره ازی وګورئ چې غاز خان سره دی ملکیار نعمت خان زاهد خان کمالزی موږ په یوه ځای ملګري یو قافله یووالي پښتانه جنوبي پښتونخوا په قافله کې کچې و طرف ته دا وخت د یووالي او د ماشین د ازابۍ لپاره د دولت خان سره روان یو پښتانه کام مشران پښتانه کام ناموړي سپین ږیري به دي کې د موږ سره سره دي او د پښتانه کام غیرتي د پښتانه نیکل مسیان د میرویس خان مسیان قرآن لکه لار چې نه وي معلوم غازي دوی پر دا ځای یو رالو ولې باری دورې باری نمبر واخه څوک باری د حالت دی د باری نمبر واخه باری په بل ځای باری بل ځای یو شی نه سنې درې ورته نه مې خوري څوک نه درې موږ دغه سلو راځي وای موږ دلته ودرو نه درې ګپ اطلاع راغلی په یارو موږ درولي چې په دې کې حقیقت ستا که نه څه موږ ته مخته راتېر د قافلې څه ملګري وای پر یارو درولي بارې په بل ځای حساب که زما اواز ته دا پرته رسېږي د دوی غندنه وکړئ دا هلته الپس وکړئ پر یارو باندې څوک درولي دي کچلاغ ته را رسېږي کوټال ناصر به که د کوټ ملګري که د کچلاغ ملګري که د شربتو د دې بندوبست وکړي چې کوم ځوان یا دغه لري هغه د شربتو د اوبو بندوبست وکړي د سړو اوبو چې هر چا باندې دا لار سپروي به هغه لار له شی ور راوباسئ دا ولس در روان دی دا وږي تږي نه دی دا نن ځانم روزانې ولې ده خو بهرحال ستاسې مینه محبت دی د پښتانه کام دغه ځوانان په قافله یې کچې ډاګانو خلاف راووتو روان دي کچې ته دولت افغان په قیادت کې په لارې چې دا ویډیو هر څوک ګوري ویډیو دومره شیر کوي په دومره ګروپو کې شیر کوي چې دنیا نړۍ ته ورښکاره کوي چې موږ یقینا محبت لرو مینه لرو یووالی لرو پوټین رسټورانټ ته راورسېدو کچلاغ ته انټر کېږو د تمامو ژوب کلاسیپلا ملګرو موږ در ورسېدو د کوټې ملګرو یا نوموړي رسټورانټ والا چې پر لارې دي باید هغه شربت راوباسي دا خلک اوبه کړي او د دوی حوصله افزایي وکړي هر هغه رسټورانټ چې دا غټې غټې ویډیوګانې کوي هغه دې د دې ولس دپاره پر لارې باندې د شربت د اوبو ایشي بندوبست دې وکړي یا په لارې کم د کوټې ځوانان دي هغه دې وراوځي د دې کام د دې ولس د ځوانانو حوصله افزایي استقبال وکړي چې دا روان دي او دا وخت د کچې په لوري باندې غټه قافله د پښین ژوب کلاسیپلا شاته ډېره دنیا راپسې ده موږ چونکې چې هغه ګاډۍ وای چې څلور تر وتلی بیا به نو ته لیدلي وای خو بهرحال دا وخت ډېر نوجوانان په یوه اواز لبی کړی دی چې پر چا دولت خان ګران دی نن ورسره راووځي پر چا خپل ناموس عزت پښتونوالی ګران دی راووځي حسن جان دلې ولاړ دی ملک حسن خان به دلې ولاړ
ګاډي یې ولاړې دي باید د لارې والا راوځي د دې خلکو حوصله افزایي وکړي د دې قافلې استقبال وکړي د دې قافلې حل کورنند کوي حاجي کمانډر محمد الله صاحب سے د کیسې عرب باندې ګټه کشي خو ته وګورئ سپین ږیري نامور سپین ږیري عمران خان یازي کې نام قیدي نمبر 804 ملګري راوځي ملګرو دا بغیر سیاست کار دی راوځي مت وکړي چیرې دې هغه ټکټ دعوه کوونکو والا هغه بل دی یا ادم کوم بیا کوم استقران دي د غازی پر ګاډي باندې ته وګورئ سترګې رونې کوي دا کټ کټ شان وګورئ رواني کچېلا په سر مې کفنونه تړلي د رواني و کچې ته سترګې رونې کوي د دا کټ کټ وسلو سره دولت خان په قیادت کې رواني دولت افغان تمام قومونه ساتي ورته وګوره نوجوان د ګولۍ سلیس دی دا توپک نن ستا د غیرت د ناموس بچاو کوي دا توپک نن ستا د یو بچي حفاظت کوي دا توپک نن ستا غیرت ستا شمله راپورته کوي نن د شملې د غیرت تمام پیټرول والا نوجوانان د دې قافلې دپاره بتۍ باندې ګوتو تکشیر د بتۍ باندې ګوتو تکشیر د بالې ټکټ رانه علاقه دولت خان قافله دا وخت راورسېدله یاران سیټ ته سي دی کی یاران ته وګورئ ومندل بیا موږ تر مال تر سار تر هر څه تېر یو د خورکۍ لپاره د خپل پړوني عزت لپاره د خپل ناموس عزت لپاره تر هر څه تېر یو ته وګورئ ټلپلان مه راکوئ خواست درته کوو غټ غټ شان څه کوشلاغ له راورسېدلو دا غټ شان د نن ورځې دی دا نوجوان د ګولۍ سلیس دی دا وجې لږ څه درونه څخانه لږ مه کوه ګاډۍ دی د ښي شی وراسي نو به کوژوي نه ستا جذبات ته سلام دی د تمام نوجوانان جذبات تمام قومو یووالي ته نن سلام دی لاس ورکړئ ګاډیان ته لاس ورکړئ ما زه پټرول واچوو پسو روان یو دا غټ غټ سامانونه دي بند دی کومه دی نسته نسته توانې را باندې بند ډېره غټه قافله کوچلاخته انټر سوله د دولت خان افغان په قیادت کې د یو بچي بیازابۍ لپاره د کچې ډاکوګانو خلاف غټ تحریک و کچې ته روان دی سپین ږیري موټر والا مه کوه موږ نو نسته نو خو بند هړتال د غټ پمپ علاوه نسته هغه نه دی هغه ټوټلان چې بس نه هغه سره تړلی نه دلته نسته دلته نسته غټ پمپ چې دی بس بازار چې وځي غټ پمپ ویډیو په ګروپو کې شیر کړئ شیر جنوبي پښتونخوا دولت افغان په قیادت کې تمام قومو یووالي وکړي او د دې بچي د بېعذابۍ لپاره دا وخت د کچې په لوري باندې کوچلاخ ته راورسېدو چیرې یاست د فیسبوک کمنټ والا موږ درته ویلې چې پښتانه چې کم وخت عید وکړي بیا په سر کپن تړي بیا نه پاتېږي چای مرګې توپانې ګولۍ د خپل ناموس عزت لپاره دا وخت چیرې جنوبي پښتونخوا دولت خان ترین اوس به ډبه ووینې لکه زه لکه تږی نه یا غټ پمپ سته د دې باندې غټ پمپ راځي بس خدای دې درغه ورسي فخر جنوبي پښتونخوا شیر جنوبي پښتونخوا دولت خان ترین په قیادت کې قافله دا وخت و کوچلاخته انټر سوله تمام قومونو ارن ما تمام قومونو لبیک وکړي دولت افغان پر نواز باندې دا وخت قافله راورسېده دا غټ غټ شان سره ورته وګورئ خو ما د موټرسایکل مخته دی سترګې مې در خلاصوم واره ودرېږه دا غټ شان نن واره کوي چې راویې باسئ
کوچلاخ ته راورسېدو ګړی په ګړی زما اپشن ته اپډیټ درکوي بل پیج باندې مسله رااله دغه پیج ته راځئ ویډیو شیر کړئ په ګروپونو باندې فخر جنوبي پښتونخوا دولت خان ترین پکې عادت کې غبیزي کام مشران دا موټر کې د غبیزي کام